نن په زابل کې له 180 وړو سوداګریزو کورنیو سره مرسته وشوه. نن د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست تر چتر لاندې د دې ولایت په مرکز کلات کې له شاوخوا 180 وړو سوداګریزو کورنیو ته د اړتیا وړ وسایل په واک کې ورکړل شول. د صنعت او تجارت رئیس مولوي نذیر احمد حمزه وایي چې دا مرسته د حرکت موسسې په تخنیکي همکارۍ د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP په مالي مرسته د دغه ولایت په مرکز کلات ښار او اړوند ساحو کې ذکر شوي کسانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو او د هغوی د سرمایه ګزارۍ د وضعیت د ښه کولو په موخه شاوخوا 180 متشبثو کورنیو ته د خوراکي توکو، لاسي صنایعو، کورني لبنیاتو، خیاطي او د کرنې په برخو کې د خپل سوداګرۍ د پراختیا او پرمختګ لپاره ورکول شول. نن دلته په مرکز کلات کې د حرکت موسسې له خوا څخه چې مالي ملاتړ UNDP کاوه، نو 180 وړو متشبثینو ته یا مزني متشبثینو سره $1500 په اندازه باندې چې د هر متشبث لپاره معلوم شوي ول، دغه لپاره وسایل اخیستل شوي ول. هغه نو مختلفو برخو کې وو، خیاطي په برخه کې، لبنیاتو په برخه کې، تجارت په برخه کې، لاسي صنایعو په برخه کې وسایل ورکړل چې په آینده کې خلک خپل کار باندې برابر کړي او خپل کار ته وده باندې ورکړي، نو خلک له ستړي او تکلیف او له غربته راووځي. نوموړی زیاتوي چې هرې کورنۍ ته په 2 مراحلو کې شاوخوا 1000 امریکایي ډالر هم ورکول شوي او نن ورځ د 500 امریکایي ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ اړوند وسایل ورکړل شول.